نه شي خوږي ولې دا ځکه چې یو ورځ ټول مچان راغونډ شو کنه په خپلو کې میټنګ وکړو کنه او په میټنګ کې دا خبره وکړه چې د نن نه پس په دې جنۍ د پاسه مونږ بیخي نه کینو ځکه چې مونږ پې کینو نو وخوېږو که نه چې وخوېږو نو لاندې چې راپرېږدو نو شپې لاسه ماتي او وزر یې بیخي ختم شوي ډېرې مزېدارې خبرې کې د خلکو زړه خوشحاله کړي راځه چې ځو خو دا خو دغه ته ځي کول ته ځي که نو کور یې کوم ځای دی دلته دی زما خلک دې طرف ته راځه دا وګوره ورته د سهار راسې بار وتی دی نه ورسره د روټۍ غم شته او نه ورسره زمونږ څه دومره پاګل نه دی کله ښه شي کله پې چپه راشي دغه دی اوس به راشي ښه کور ته ای ته جوړین کنډه ممشه السلام علیکم وعلیکم السلام بچې دا دې څوک ځان سره راوسته وعلیکم السلام راځه راځه کښېنه دلته راځه کښېنه دا خان را سره ملو شو ډېرې پټو پټکلو خاندولم ډېر ښه هلک دی زما ورور انجینر دی او د هغه دپاره رشته ګورم ده راته ویل راځه راته کور ښیم ډېر دی خو که لورې هغه چې کومه معجبینه د څوارلسمې د سپوږمۍ غوندې هغه جینۍ مې چې راته یادوله که نه هغه دا ده ډېر ټوکمار دی یا لکه دا څه وی او دا ګړینګنې پلار دی یا خدایه زما دې په توبو توبئ زه مړی ډېر ټوکمار دی ډېر یې وخاندولم واده مله کړی دی او لورې ګوره مه وله الله شکر دی په کور کې مې هر څه ډېر تیر دي باقي زما د بچي چې چېرته نصیب لیکلي الله به وکړي زما ټوکمار سړی ډېر خوښوي مونږ کره راشئ که نه او لورې ولې نه ستاسو کور چېرته دی ټاون 3 کې زمونږ کور دی رحمت علي تپوس کې د انجینر مونږ کره به راشئ ولې نه بچې زه اوس ورځم لورې کښېنه که نه راځه چې اوس درته زه بل کور وښیم دا خو مې ته هسې دلته راوستې دا مې مور ده دا مې پلار دی په زړو چپلو مې د کباړیان ناغښتي دي راځه هسې د ګلاب پلار دا جینۍ مې ډېره خوښه شوه کتل دی نه د دې جینۍ ګلاب خوښ شو هغه په پوه نه ده چې ما ځای کار نه کوي مړه غلی کښېنه چې واده وشي نو په خپله به یې ما سره کار کوي بابا شابه رامنډه که رامنډه که کور د دې سره چې د څوک اوچت درکړي دا دی خیر دا مخامخ کور یې ده ډېره مهرباني دا مهرباني خیر دی ځان سره سنبال کړي کله ناکله خو ملاوېدې شو که نه ولې نه دې خبرې سره زما دې خېټې کې لږ ګډبډ پیدا شو که نه بس دا ځای دی ښه دا مخامخ کور یې ورځه ډېر ټوکي دی راځه راځه لورې په خیر علي السلام علیکم وعلیکم سلام کښېنه کښېنه تاسو کور راته چې وښودو زما ورور دی رحمت علي انجینر دی د هغه لپاره یو ښکلی او تعلیم یافته جینۍ ګورم دا خو ډېره ښه خبره ده لورې دا خو د نصیبونو خبرې دي تاسو لور شته هو زرکانه مې دی ډېره ښکلې ده تعلیم یافته هم ده د دې کلي خلکو ورپسې ډېرې رشتې راولېږلې خو ما هر چا ته انکار کړی دی ما وی چې ورکوم به نو یا انجینر ته یا ډاکټر ته کوم ځای ده کور نشته څه نه لورې دلته سکول کې پرنسپله ده ولېږه زه یې تا ته تصویر ښیم ښه ویم ډېره به دې خوښه شي ډېره ښکلې ده بچې دا تصویر وګوره ماشاءالله ماشاءالله دا خو ډېره ښایسته ده دا مې وله دې وړاندې هفته کې ویستې وه که ستاسو خوښوي نو زه به لاړه شم او دا تصویر به ورته وښیم بیا به رشتې له راشم لورې ستا چې څنګه خوښوي خو بچې څه چای شربت خو به دې کړي وو که نه دا هر څه به زه په یو ورځ کومه لاړم درنه خوشحاله اوسې بچې خوشحاله اوسې په مخه دې ښه یا الله شکر دی چې زرکا ووري نو ډېره به خوشحاله شي نو ګنې ښه به شي انشاءالله زما نوم جغرافیه استاد دی ما سره یو داسې راګ دی چې ورته ویلی شي راګې هندوانه لکه سړی چې څنګه هندوانه وخوري
او ټټر یې یخ شي دغسې دی چې زما راګې هندوانه واوري نو د ده مازغه یخ شي نه مړه نو دې شروع شه شروع شه ده نو د خدای خاطر کو نلته اوس هندوانه یاده کا اوس ها خرڅئ نو دا ته څه کوې نو ته غلط شو برخورداره برخورداره دی دا مخوږه لږه بند که راګې هندوانه به ماته شي ونه د چناره ټکې په وربله دا ګنې ته چې ګورم نو پټ پټې خاندلی هیرلا ته چپ کېږې نه چې زه ووایم دا راګې هندوانه نه 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 ستا دې ماته چې دا راګې هندوانه یه مشره زه خو وایم دا کټۍ مې یو موږي پورې وتړی دې خولې ته ورته خورې واچوي دې ما ولې دې راګې هندوانې ته نه پرېږدي یا لکه ته چپ نشي کېناستې نو ما ورته څه ویلي دي دې راګې هندوانه وایي او زه ورته راګې بادرنګ یا بچې غلی شه کنه چې ښه شي بیا درله واده کوم نه 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 ول به دې کیرډي له تا ودوم هلکه خوله په واک کې کا کله دا غاښونه درله ماتوم زمړه وی مشره تاسو ما دې راګې هندوانې ته پرېږدئ او که نه یاره که هندوانه وی که نه ستا دې سر له مې را بغوله تا ته خو ده څه ووایم دا زما اخري ځل دی د دې نه پس به بیا زه سفري کېږم یا لکه ته چپ نشي کېناستې نه نو ما ورته څه ویلي زه خو دا دې چپ ناست یم د دې خولې نه مې چېرته کش اوښکلي خوله بند کړه واله بس هرنا په سړیتوب باندې نه دی نشي ټیک کېدی پوه شوې مشره ټوله موسیقي راله بدبو ده غریبیه معشوقه دې څنګه ده یا د معشوقې زویا معشوقه خو لاړه بوډۍ شوه مړه د دې معشوقې په ځای خو دې که ځان له چېرته چیلۍ اغوستی وی نو ښه به وه چېرته پی خو به یې کول اوچې شونډې ګرځو غرق شو ای ستا خدای بې خوباسه ستا دا خبره د کولو ده نو د ده نه به نوره څه تمه وکړي ګلابه څه وی غریب ډولکیه چې یاره نو وایم هلته ستا رشتې له ځو چې هلته ګډې وډې خبرې ونه کړې نه دا رشته څه ته وایي دیدن درله کوو واده درله کوو څنګه چې ما ستا مور سره واده کړی دی مړه دا څه بګه واده کړې ده والله کې خو یې زه په پو چوارو م واخلم څه دې ویلې ما هلک دی ما ماشوم دی وایم څه خو بل مو جوړ کړه ناوخته دې چې ځو دې چې ځو ناوخته دی را څه وایه پړونې راواله راځه خدایا بس سم ماشوم دی ګر ماشوم هلا ګپه نیم نه پوهېږي هلا زه شبه د لا سره نه کونټیم په دوکان کې پاتې شوه مړه چغې مه د لا سره نه کونټیم په دوکان کې پاتې شوه مړه چغې مه وه چې د دې طرف ودونو وابهیلې یم زما خیال د هغوی رالل ورځئ چندخان ورځئ دا څو غړی چې خپل تالاب مې وښی پکې ټوپونه السلام علیکم وعلیکم السلام په مخه دې خان واقعي چې ډېر ټوکې دی جی غالبا چې تاسو ګلاب ګل نوم دی که نه واقعي چې د ګلاب ګل دی ښه دروغ یې مړه زه خو د ګوپي ګلې کینه خارونو بچو کینې زیدي لورې څنګه یې زه ښه یم تاسو ښه یې تاسو کښېنئ زه له د روټۍ بندوبست کوم اچانه چې د خر لرې م راله پوخ کړی چپ شه که نه نو پرېږده چې راباندې دستونه ولګي په خبره نه پوهېږي سړیه ستاسو دپاره ویم دغه څه کې پرېږده که نه دا پوزه دې خپله ده که په قرض دې راغښتی سم د چینک سوخنک دی یاره غلی شه که نیم دغه سر د لوام ګورې د سم چیلم دی خیر دی جی دا ټوکې ټکالې لږ ښه شي ځکه سړي صحت ورسره لږ ښه او بله دا چې ما ته مې خور ټوله قصه کړې ده بس چې د هغې خوښه ده جي نو زه څه ویلی شم زما سر کې خوښه ده جي ودې که ده سر کې م غوښه وه زما هم په سر کې غوښه ده یاره چپ شه که نه د مړه داسې لګې چټي لګیا یې یا لکه غلی شه که نه بچې تاسو خفه نه شئ مړه چې خفه شي نو د چا به څوک وي نه نه ترورې نه خفه کېږم ګلاب ګل ډېر ګپشپي دی ګپشپي صاحب ورته وایي چې روټۍ راوړه مونږ وکړو تنګ شو که دا سم مړه پوزه راکاږي سړیه پاکه که پوزه په دې که نه روټۍ سر راوړه ځای دی وله روړه وکې دی بس
چې چېرته هم لاړ شي خېټو دی وایي روټۍ ده روټۍ دی ده روټۍ ده زما د موسیقۍ د نه اورېدو نه وړاندې زه تاسو ته د موسیقۍ صفت بیانوم لکه د موسیقۍ کې به طبله واخلو د ډنګ نه وړاندې سړی داسې خو چې ډنګ واوري نو سړی داسې راټوپ کړي لکه چې د خوبه راویښ شي وایه ولې دکې د موسیقۍ لهر ورننوځي نو سړی راویښ شي نن سبا په موبایلو کې موسیقي په موسیقۍ دې راویښ څه کي چې د موسیقۍ اورېدو سره سړی چوت کې شي تاسو کې د موسیقۍ جراثیم شته واورئ جي هرنا هرنا هر خواته چې ګورم موسیقي او موسیقي دی هر خواته چې ګورم موسیقي او موسیقي ده هر خواته چې ګورم موسیقي او موسیقي ده راستی زه خو یم که نه چې ټول عمر لري دا خوله په طبله کې تبدیله شوه نو انشاءالله چې د عوام به ستا د طبلې نه ډېر مستفید زه ګلابو بشې په راګې خټکي کې راشه نه زه به په راګې کدوانو کې درشم ځه راګې کدو کې راشه زه بس راشه پکې نه دا تیستر ماړه نو دا بیا په ته به یې دا قلپینما خوله باندې برغوله کېدې او که نه دس غلی شه ګوره رېنا 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 هر خواته چې ګورم موسیقي او موسیقي دی ستا په څټ کې موسیقي ده ستا په کپره کې موسیقي ده زړه مې غواړي چې دا سپلی دې دې سر برخورداره راته ښکاري چې ستا د مزغو تارونه سس ټول عوام دې رانه پاس ورو د دې نه وړاندې چې ته زما د موسیقۍ نوره بېعزتي وکړې زه به د دې ځینه کوچ وکړم ودرېږه نه ودرېږه و دې خبره ونه که نه نه راګونه لا پاتې دي راکاږه راکاږه خبره وره مړه څادر هم دله پاتې شو راکاږه او بیړۍ د کمر خواته کا سوزکی د لکۍ نه ونیسه رکشه د کمر خواته کا ونیسه تختون پلاره څه سوچ وړې دا سوچ کوم چې دوی نو دا د پوسو مزل نه شو په دې یو ډاکټرانو نه وکړل خو زره فرق پکې را نه دی دا به سوچ په کومه وایي که موږ ځوانه د دنیا نه فاني شو نو د ګلاب به څه کېږي هغه دی راغلی داسې ولې راته برند کوې ها د چا زوی ستا پلار یم که نه بچې او دا چې در سره ناسته ده ګلې ماتابه دا څوک ده زویا زه دې مور یم اوس ما پېژنې نه شرم او حیا ختمه شوه نه پلاره ته چې پردو جنکو سره ناست یې نو که د دې جنۍ پلار درنه خبر شي نو به څه وایي بچې دا زما ښځه ده ستا مور ده زه خو به ورسره کښېنم وایي زه خو به ورسره کښېنم زما ښځه ده پاڅه پاڅه یلبیا
دا ته څه کې ته خو نورم خراب شوې نه زه تا نه تپوس کوم نه ته زما د مور سره ولې ناست یې زه ستا مور سره کله ناست یم یا بچې غلی شه زویه غلی شه دغه دې لرې دې کېناستمه بس دی آیا سوړ په حیا نه پوهېږئ خو خیر زه به ستاسو خوښ شم تاسو زما مینه لیدلې ده خو تاسو زما د سر سپږه نه ده لیدلې ده چې څومره روږداوي ده یا خدای زما غالب بیا بار وته بیا زیات خراب شوی دی څه کار راځو نو ګوري بس الله دې خیر کوي نو ګورې معلومه شي د سهاره ډو خورمه نه ته پکې څه یې نیغو ترېکا دې ټوپۍ ته خو دغه دا ټوپۍ څوک داسې پسه دی نه تا تپوس کړی زما د چرګ نه چې ته دلته راتلې داسې ښکاري لکه تالې دي چې په سر کړي چې هر څوک یې که نه ته زما ډېره بېعزتي کېده تا سره مناسب نه دي نه ته دلته راغلی څنګه زه یو مخرور پسې ګرځم هغه پسې راغلی یم خو کور یې راته نو داسې وایه که نه داسې راته ولې نه وایي راځئ ما پسې کتار کښې راځئ مخرور دی نو راځئ داسې ما ته وګوره یو تمانچه ده درسره په پټه دیواله یو تمانچه ده درسره هېڅ درسره نشته تاسو به مخلوق څنګه ګرفتاروئ طریقه زده کړئ طریقه په دې طریقه به یې ګرفتاروئ دا مخامخ کور دی اول زه ورځم او مخلوقان ګورم یو سړی دی او یو زنانه ده هر وخت یې په کټ کې ناستي او لکه توچان یې خپلو کې مخوکې ورکوي مخلوقان دي دا کمال دی او راځه راځئ به اواز به در کومه بیا د ګلاب مورې زه لږ بار زما غالب ګورم چې چېرته دی ورځ تر ورځې مازغه خرابېږي ودرېږه وایي زه ځمه خپله مزه دی ته به ستا د پلار راز دی ته زما نوکر یا زویه دا ته څه دی دا ستا پلار دی دا پلار به داسې نو ما ته پته ده چې په زړو چپلو دې به د کبریانو نه اخیستی دی مخلور دی کوم ځای نه دا کا غورځولې ده یا زویه دا څه کې پلار ته غوږه نیسي څوک هم د پوزې نه ونیته مخلور دی دا غلطان دی راځه مخلور مې د پوزې نه نیولې دا پولندي مې ورسره ناسته ده دواړه ګرفتار کړه دواړه خو چې کله یم زه ګورم که نه په دې کټ کې به ناست یو د مینې محبت خبرې به کوي بوځه اولدار صاحب دا پاگل دی پولندي وي ما ته وي پاگل دی ما ته وي تاریدار صاحب دا زما زوی دی ماغو کې فرق دی راشه اوس زویم شومه نه تا سره څه ثبوت یې چې زه ستا زوی یم اوس ما زوی کېیم پاسه ورسره بوځه تانې ته جوړ به فیصله کوو پاسې خبره خو واورې بوځه خو چې کله م راشم او نو کوم دواړه به په دې کټ کې ناست د مینې محبت خبرې به کوي چې کله م راشم دې ما چېرته بل ځای کې وي ونه لیده لکه د توتاګرو به یو ځای ناست وي زه ما پسې ورځم تانیدار صاحب ګوره تانیدار صاحب دا زما زوی دی پاگل دی غلی شه دا زما مور او پلار چېرته یې روان کړي دي تانیداره
دی الله شکر دی زما د زوی مازغه ښه شو هلکه تا خو وایې چې دا مخمور دی او بله پولنډۍ وي ده نه نو تا زما په خبره باندې عمل وکړه ته به زما په خبره عمل کې زه به ورته وایم چې د دریاب ته ورودانګه نو ته به وردانګې ستا